سلامونه د پوهاوي درنو لیدونکو او اوریدونکو ستړي مه شئ. درنو څارونکو د پوهاوي د ادبي او ټولنیزو بحثونو په لړ کې به نن استاد ګلرحمان رحماني د پښتو ژباړې په اړه خبرې لري. استاد ستړي مه شئ او که په پیل کې د ژباړې لنډه پیژندنه راته وکړئ. د لوی او بخښونکي خدای تعالی په نامه صالح صاحب تر ټولو وړاندې تاسې او بیا د پوهاوي درنو لوستونکو او د دې خپرونې اوریدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. که څه هم دا پوښتنه په ښکاره ډول ډېره ساده ښکارېږي، اما ځینې ټکي دي چې باید ورباندې بحث وشي، خو د خپرونې د لنډ او تنګوالي له اړخه ورته بیا هم مختصر راځم. شاید د لغوي تعریف له اړخه یوازې همدومره ووایو چې له یوې ژبې څخه بلې ژبې ته د یوه مطلب اړولو ته وایي، په دري کې ورته برګردان وایي. نو په اصطلاح کې د یوې ژبې څخه بلې ژبې ته د یوه مطلب داسې اړول چې د پوهاوي وړ وي، یعنی هغه مفهوم چې په لومړۍ ژبه کې لري په دویمه ژبه کې هم په همغه ډول وړاندې شي، یا د لوستونکو مخاطبینو له اړخه کوم غبرګون چې په لومړۍ ژبه کې لوستونکي ورڅخه اخیستی دی په دویمه ژبه کې هم په همغه کچه وي. لوړ او ښه ژباړه همغه ده چې په همدغه کچه د لوستونکي لپاره د پوهاوي وړ وګرځي. د ژباړې د تعریف په اړه بله خبره هم دا ده چې د یوه مطلب دغسې اړول یا راژباړل بلې ژبې ته چې که چېرته اصل لیکوال ته په لاس ورشي نو تایید یې کړي چې هو دا زما خبره ده، یا څه چې زه غواړم همدغه خبره ده، چې په جزئیاتو باندې به په نورو پوښتنو کې طبعا بحث کېږي. نو اوس که چېرته په لغوي اصطلاح یوازې د ژبې اړولو یا بلې ژبې ته د اوښتلو خبره مطرح شي، مثلا شام ته سهار ووایو یا ګوډ مارنینګ ته سهار په خیر ووایو، دا ممکن د ژباړې لغوي اصطلاح بشپړه کړي، اما په اصطلاحي ډول یا په مفهومي ډول بیا کله کله دا خبره پیچلې کېږي، ځکه چې کله د مفهومي ژباړې خبره مطرح کوو دلته مخامخ زموږ مخاطب دی، یا تر ډېره پورې هغه د ژبې سکښت او د ګرامر خبره نه ده، ځکه دلته دوه ژبې دي او د دوو بېلابېلو ګرامرونو خبره ده. یعنی د مبدا او مقصد ژبو ترمنځ د ژباړن دغسې راتګ دی چې په دواړو برلاسي ولري، په دواړو پوهاوی ولري، بلکې د دواړو مطالعه ولري. نو په دې اساس باندې د یوې ژبې نه بلې ژبې ته د یو مطلب داسې اړول چې د دواړو ژبو د لوستونکي لپاره په یو کش د پوهاوي وړ وي، او که چېرته اصلي لیکوال ته وړاندې شي نو هغه هم د تایید ټاپه ورباندې ووهي. مننه استاد. استاد ډېر ځله په ژباړه کې د امانت د خوندیتوب مسله مطرح کېږي، که په دې اړه د پوهاوي څارونکو ته معلومات ورکړئ. په ژباړه کې رښتیا هم ډېر ځله د امانت خبره مطرح کېږي، حتی په ځینو فرهنګونو کې خو دا خبره هم راغلې ده، خصوصا په عربي فرهنګونو کې چې ژباړن خاین دی، یعنی مخکې له دې چې تبصره ورباندې وشي پیل په همدې جمله کوي. علت یې دا دی چې هیڅ امکان نه لري چې د یوې ژبې څخه د یو مطلب بلې ژبې ته په همغه ډول انتقال شي یا ولېږدول شي، چې دا ډېره ګرانه خبره ده. حتی یو فرانسوي متل دی د ژباړې په اړه مطرح شوی دی، د ژباړې د هنر په اړه مطرح شوی دی. دا وایي ښه ژباړه هغې ښځې ته ورته ده چې ډېره ښکلې وي خو خیانتکاره وي، یعنی دا معنا چې وفاداره نه وي خپل حسن او ښکلا ته. یا بیا وایي چې بیکاره ژباړه بیا هغې ښځې ته ورته ده چې ډېره بدرنګه وي اما ډېره امانتکاره وي. که څه هم دا هلته خپل مفهوم لري په فرانسوي کې، دلته هدف دا دی چې ځینې ژباړې ډېرې رنګینې ډېرې ښکلې وي اما امانت ته پکې رعایت نه وي شوی، یا ځینې ژباړې بیا دغسې وي چې امانت پکې شوی وي ولې الفاظ او جملې او کلمې یا د دویمې ژبې ګرامري توکي پکې نه وي رعایت شوي، نو ځکه دلته د خیانت ارتکاب پکې راځي. خیانت اصلا د ژباړن په فکر او قول او خبرو کې تصرف دی، یا زما هغه د لومړۍ خبرې په اصطلاح که چېرته همدغه ژباړه اصلي لیکوال ته وړاندې شي هغه یې بېګانه یا پردی وبولي یا فکر وکړي چې دا ګنې زما ژباړه نه ده. نو خیانت هغه وخت رامنځته کېږي چې کله ژباړن پر دواړو ژبو یعنی مبدا او مقصد ژبو کې هغه د ترجمې صلاحیت ونه لري، او بله خبره دا ده چې د لیکوالۍ له هنر سره نااشنا وي،
که چېرته د لیکنۍ یا غیر شفاهي ژباړې خبره کوو نو ضرور ده چې یو ژباړن تر ژباړې وړاندې یا د ژباړې د هنر تر زده کولو وړاندې خپله لیکوال هم وي، ځکه چې ژباړه په حقیقت کې د همغه متن تولید دی په یوه بله ژبه کې. د هغې لپاره د جملو د قالبونو جوړول دي چې دا طبعا لیکوالۍ ته اړتیا لري، او کله چې په دې باندې پوه شي بیا کېږي. بله د پراخه مطالعې خبره ده چې په نورو پوښتنو کې به دې ته ځواب ووایو، نو د لیکوال درک، د هغه د خبرې درک او د هغه پر خبره باندې حاکمیت د دې سبب کېږي چې دا اصل په ښه ډول رعایت شي. بله خبره دلته له فرهنګ سره آشنایي هم ده. حتی موږ وایو چې کله څوک د یو بل هیواد یا د بل ملت ژبه زده کوي 50% باید هغوی له فرهنګ سره آشنایي ولري، ځکه چې د فرهنګ آشنایي د ژبې د 50% زده کړې امکان مساعده وي. نو په دې اساس باندې که چېرته د فرهنګ سره آشنایي موجوده نه وي، پر دواړو ژبو باندې حاکمیت موجود نه وي، او د دې ترڅنګ ژباړن د متن د تولید یا د لیکوالۍ له هنر او فن سره آشنا نه وي، نو طبیعي ده چې دلته د خیانت یا د امانت د نه خوندیتوب اصل رامنځته کېږي. یو بل ټکی چې ډېر مهم دی، متاسفانه ځینې ژباړونکي د دقت په ځای سرعت ته ډېر اهمیت ورکوي. کله چې سرعت رامنځته شي دلته طبیعي ده چې دقت له منځه ځي، او د دقت په له منځه تلو سره په ژباړه کې د خیانت د ارتکاب موردونه زیاتیږي، او طبیعي ده چې ژباړن ته بیا د خائن نوم ورکول کېږي. حتی د منظومې ژباړې په اړه ښویل کېږي چې د شعر ژباړه اصلا هېڅ امکان نه لري، او که چېرته ژباړه یې هم کېږي نو وایي چې د شعر ژباړه سراسر خیانت، ځکه هغه احساسات او عواطف چې شاعر یې لري په ګرانه لیږدول کېږي چې بلې خواته واړول شي. خیر اوسئ رحماني صاحب. رحماني صاحب کومې پښتو ژباړې سختې دي؟ یعنی د کوم مسلک مطالب پښتو ته اسانه او کوم په سختۍ ژباړل کېږي؟ رحماني صاحب دلته مې موخه له ژبو څخه نه له مسلک څخه ده، مثلا حقوقي متنونه، طبي، ژورنالستیکي او یا نور. اصلا ژباړه څه وخت سختېږي یا څه وخت اسانېږي، له دې اړخه هم باید دې زاویې ته وګورو. هر هغه ژباړه چې مسلکي وي اسانه ده. یعنی که چېرته یو ادیب ادبي کتاب ژباړي، طبیب یا ډاکټر د طبابت کتاب ژباړي، انجینر د انجینرۍ کتاب ژباړي، همدغسې اقتصاد پوه د اقتصاد کتاب ژباړي، په دې برخه کې اسانوالی رامنځته کېږي. اصلا ژباړه هغه وخت سخته ده چې د مسلک خلاف ژباړې وشي. یعنی دا معنا چې یو څوک ډاکټر دی راځي د ادبیاتو کتاب ژباړي، یا یو ادیب دی ځي د حقوقو کتاب ژباړي، چې په پښتو ادبیاتو کې دا کارونه شوي دي د اړتیا له مخې یا د ځینو مسؤلیتونو له مخې شوي دي. حتی ما خپله هم دا کار کړی دی، اما د دې لپاره چې دا ټاپه راباندې ونه وهل شي، بیا مې د همغه مسلک یوه کارپوه ته دا کتاب سپارلی، یا خپله د لیکوال سره مې شریک کړی دی چې ته دا وګوره دا مفهوم ما سم انتقال کړی که نه، یا دا خبره ستا ده او که د خیانت موارد پکې موجود دي، بیا یا تایید شوی یا مې د هغې د اصلاحاتو نه وروسته دا بدلون پکې راوستلی. بله د ژباړې د ایډیټرانو یا د کتونکو خبره ده، د ژباړې د مقایسوي کتنې خبره ده، چې متاسفانه په پښتو کې به ډېر کم دغسې اثار چې د دواړو ژبو متخصصین یا یو درېیمګړی کس یې په مقایسوي او پرتلیز ډول وګوري او د صحت ټاپه ورباندې ووهي. نو ژباړه هغه وخت اسانه ده چې د مسلک اړونده وي. او بله دا چې د همغه مسلک له اړوند، مثلا د ادبیاتو ژباړه په ټوله کې ادبیات، اما یو څوک په داستاني ادبیاتو کې علاقه او مینه لري، یو څوک په تیوري کې علاقه لري، یو څوک په فنونو، فصاحت او بلاغت نورو برخو کې، یعنی په دې کې بیا یو اختصاص رامنځته کېدی شي. یعنی د کوم مسلک او کوم مضمون سره چې ژباړن زیاته علاقه ولري، همغه ژباړه ډېره اسانه ده. او بله خبره د تخصصي ګرامرونو او همدغسې د وییپانګو یا قاموسونو یا سیندونو شتون دی، چې ژباړن څومره لغوي وییپانګه یا زیرمه لري چې په دې اساس باندې ده ته ژباړه اسانېږي. ډېره مننه استاد. استاد په پښتو کې د ژباړې اوسنی وضعیت څنګه ارزوئ او په دې برخه کې څومره نور فعالیت ته اړتیا وینئ؟ په پښتو ادبیاتو کې په تېرو 2 لسیزو کې یا که وایي 2 نیمو لسیزو کې د ژباړې بهیر ډېر ښه روان و. یو خو دا چې
پښتو لیکوال یا پښتانه لیکوال د نورو ژبو سره آشنا شول، مهاجرتونو، بې ځایه کېدنو او کډوالیو دا ګټه وکړه چې دمغه هېوادونو ژبې زده کړې او د ژبې د زده کړې سره ځینې کسان بیا دغسې وو چې په خپله ژبه باندې یو لور وکړ، د نورو د مطالعې په اغېز کې ځینې کتابونه او آثار وژباړل، دا ډېر ښه روان و. اما متاسفانه چې د ګوګل ترانسلیټ او ځینو نورو کمپیوټري او تخنیکي پروګرامونو په رامنځته کېدو سره ځینې منفي موارد هم پکې مطرح شول. حتی د ایران په څېر کمپیوټري ماشیني ژباړې پکې راووتې، یا د پیسو بدل کې ژباړې پکې راووتې، یا د ژباړې ځینې مصنوي اړخونه پکې را مطرح شول چې په دې اساس باندې د ژباړې وضعیت ته یو څه زیان ورسوه. اما په ټوله کې د ژباړې بهیر ځکه ښه روان دی چې داوطلب دی، یعنې ژباړونکو د خپلې یوې علاقې له مخې دا کار کړی دی تر څو وکولی شي خپلې ژبې ته خدمت وکړي، دغسې آثار وپنځوي چې ژبه ورباندې غني شي. نو په دې آثار ښه دي. او بله خبره یې د علمي ژباړو ده چې له نیکه مرغه اوس علمي ژباړو ته هم ډېره مخه شوې ده. د هر مسلک علمي کتابونه ژباړل کېږي، یعنې دغه هنري اړخ نه یو څه خبره مسلکي اړخ ته تللې چې په دې اساس باندې سړی ورته هیلهمن کېږي. درېیم ټکی چې زه دا وضعیت ښه ارزوم هغه په ځینو رسمي ارګانونو کې د ژباړو د ډپارټمنټونو یا ادارې رامنځته کېدل دي. مثلا د پوهنتون یا تحصیلاتو په سیستم کې هر هغه څوک چې د پوهنځي علمي رتبه اخلي باید یو علمي اکاډمیک اثر وژباړي، او د دې خاطره باید په ځینو اثارو کې غورچاڼ وکړي، ښه اثار پیدا کړي چې تر وروستیو 20 کالونو پورې چاپ شوي وي. او د دې خاطره په لوړو زده کړو وزارت کې د څېړنې، تالیف او ژباړې ریاست رامنځته شوی چې ژباړه یو جدا امریت دی. او وروستیو کې زه خبر شویم چې په علومو اکاډمۍ کې هم د ژباړې ریاست رامنځته شوی دی چې په ځینو نورو ادارو کې هم دا دفترونه شته، او له نیکه مرغه دا یو ښه کار دی. خیر سي استاد کور ودان. استاد د وروستۍ پوښتنې په توګه که په لنډو ټکو کې د ژباړن لپاره خپلې تجربې د لارښوونې په توګه را سره شریکې کړئ. ژباړه ما مخکې خبره مطرح کړې وه په یو سیمینار کې چې ژباړه علم دی که هنر دی. په دې برخه کې له شک پرته چې یوه برخه په علم پورې اړه لري، مثلا د ګرامر د رعایت برخه یا د همغه مسلک د کتابونو ژمنتیا، دا طبیعي ده چې کله علمي ژباړه کوو علمي اصولو ته راځو. اما ولې یو څوک چې ډېرې ژبې هم زده وي، په ژبو باندې هم حاکمیت لري، اما یوه کرښه نشي ژباړلی، اما یو څوک په یوه ژبه ډېر زیات کار کړی شي، ډېرې ژبې ژباړي. حتی دغسې کسان دي چې په هغه ژبه باندې یوه ژبه باندې بشپړ حاکمیت هم نه لري، اما د ګرامر او د پوښتنو یا د ځینو نورو قاموسونو په مرسته کولی شي یو اثر وژباړي. نو دغه برخه یې طبیعي ده چې د یو چا په مهارت پورې اړه لري. نو ځکه د ژباړې یوه برخه مهارت دی او بله یې علم ده. زما تجربه دا ده تر څو چې زه البته د خپلې ژباړې آثار د مطالعې او اړتیا له مخې انتخابوم. په نورو ژبو کې خصوصا چې زه ډېره مطالعه پکې کوم په فارسي او انګلیسي ژبو کې، په هغې کې یو اثر زما خوښېږي او کله چې تر اغېز لاندې راشم د همغه اغېز په اساس باندې دا ژباړم، بیا د خپلې ژبې هغه اړتیا هم پکې محسوسوم. نو په دې اساس باندې زما تجربه دا ده چې تر څو کوم اثر در باندې اغېز نه دی کړی، د کوم لیکوال افکارو در باندې اغېز نه دی کړی، تر تاثیر لاندې نه راغلی، هغه باید ونه ژباړئ، یعنې د زور ژباړه ونه شي باید. بله خبر دا ده چې د لیکوال سبک هم مهم دی. په ژباړه کې یوه خبره چې مطرح کېږي د سبک ده چې آیا موږ د لیکوال یا د همغه اثر سبک خپلې ژبې ته هم ولېږدوو که ونه لېږدوو. کله کله د یوه لیکوال سبک هم په موږ باندې اغېز کوي او دا مو خوښېږي چې ویې ژباړو. مثلا د خلیل جبران ګڼ آثار ژباړل شوي، حتی ځینې دغسې آثار دي چې 2 لیکوالو ژباړلي، او خپله زه مې د تجربې سره مخ شوی. مثلا د میډمن یا لیونی سړی ما هم ژباړلی دی، او د عثماني صاحب په نامه یو بل ژباړن هم دا کار کړی دی. یا مثلا د رابندرناټ ټاګور یو کتاب دی انډرک یا په تورتم کې، چې هم په تورتم کې په نامه ژباړل شوی، هم په تیاره کې ژباړل شوی دی. نو کله کله د لیکوال سبک دومره اغېزناک وي چې یو څوک فکر کوي چې مخکیني ژباړن د هغه سبک سم نه دی لېږدولی، نو دا کار ممکن زه ترسره کړلی شم. بله خبره زما تجربې دا ده چې کله یو اثر ژباړئ نو خپله هم لیکوال یې، نو ضروره ده چې د هغې له ژباړې وروسته خپله هم لیکنه وکړئ. هېڅ امکان نه لري چې ستاسې په خپله لیکنه کې بیا د همغه لیکوال سبک پاتې نه شي. نو ښه دا ده چې هېخوا او دېخوا مطالعه وشي، څه نورې ادبي تجربې وشي او په ځنډ سره بیا لیکوالي وشي. دا ډېره زیاته مهمه ده. او بله
زما تجربه دا ده چې ځینې لیکوالان فکر کوي چې ژباړن فکر کوي چې سر لواره د یو لوی کتاب وژباړي. دا هم ډېره ګرانه خبره ده. ښه دا ده لکه څنګه چې په خپله لیکوالۍ کې موږ تجربې کوو، دا تجربه له وړو کتابونو څخه راپیل کړو. نو همدغسې په ژباړه کې هم باید حتی مقالې وژباړل شي، وړې ادبي طرحې وژباړل شي، لیکنې وژباړل شي. وروسته د لویو آثارو او لویو کتابونو څو ټوکیزو کتابونو ته مخه شي چې په دې اساس باندې دا ژباړه بیا قوي کېږي. بل مهم ټکی دا دی چې هره ژباړه تر ژباړې وروسته د خپروي یا نشر وړ نه ده. که چېرته ممکنه وي همغه لیکوال ته واستول شي که ژوندی وي، او که نه وي نو اقلا یو دریم کس یې باید وګوري چې مقایسوي کتنه خو به لا ښه وي، اما د خپل ژبې ګرامر ورباندې تطبیق شي. د همغه لومړۍ ژبې ګرامر باید خپل ژبې ته راونه لېږدوو. زموږ تولید کړی متن زموږ د ژبې او فرهنګ تابع دی چې باید په دې اصولو سره جوړ شي. بله د شعر په ژباړه کې هم زه یوه تجربه بیانوم چې ځینې کسان دي چې د شعر هنر نه لري، شاعران نه دي، دوی ځینې شعرونه ژباړي او دا شعرونه معمولا بیا په نثر ژباړل شوي یا نثري متن ژباړل شوي. حال دا چې موږ منظومه ژباړه لرو، نظم باید په نظم وژباړل شي او دا د هغه چا صلاحیت دی چې د شاعرۍ وړتیا ولري. نو زما هدف دا دی که څوک شاعر نه وي د شعر ژباړه ضرور نه ده چې ویې کړي، ځکه چې هېڅ امکان نه لري چې د خیانت موارد یې پکې مطرح نه وي. ډیره زیاته مننه استاد ګل رحمان رحماني او د پوهاوي له درنو څارونکو هم مننه چې تر دې دمه راسره ول.